د قرآن کریم د ترجمې 55 درس سورة البقره 211 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ تعالی فرمائی یسألونک پختنه کوي دوی ستانه اے محمد صلی الله علیه وسلم عن په باره کې الشهر د میاشتې الحرامي حرامي قتال د جنگ کولو فيه په دې میاشت کې چې په دې میاشت کې جنگ روا دی او که ناروا. قل ورته ووایه قتال چې جنگ کول فيه په دې میاشت کې کبیر لویه ګناه ده وصد او د خلکو منع کول عن سبیلی د لارې یعنی د دین الله د الله تعالی نه وکفر او کافر کېدل به په هغه جل جلاله باندې یعنی د الله تعالی نه انکار کول والمسجد الحرامي او منع کول د خلکو د مسجد الحرام نه واخراج او ویستل اهله د وسیدونکو د هغه یعنی د حرم په حدودو کې داخل د مکې خلق منه د هغه نه یعنی د مکې نه اکبرو د ټولو نه ډیره لویه ګناه ده یعنی د مسجد الحرام نه د خلکو منع کول او د الله تعالی د دین نه د خلکو منع کول او د مسجد الحرام په خوا او شا کې یعنی د حرم شریف په خوا او شا کې چې څوک وسیږي او دوی د خپلو کورونو نه ویستل دا د ټولو نه لویه ګناه ده عند الله په نزد د الله تعالی والفتنه او فتنه یعنی د دین نه د خلکو اړول اکبرو دا هم اکبرو لویه ګناه ده من القتل د جنگ نه ولا یزالون او دوی با د اغې پورې یقاتلونکم جنگ کوي ستاسو سره حتی تر څو چې یردکم بیرته واړوي تاسو عن دینکم د دین د ستاسو نه یعنی د اسلام نه مو بیرته کفر ته واړي ان که چیرته استطاعو د دوی وسه وشي یعنی که د دوی وسه وشي تاسو به بیرته د دین نه واړئ ومن او څوک یرتدد
چې ګرځي بیرته منکم دستاسو څخه عن دینه د دین خپلنا، یعنی د اسلام څخه کفر ته. یعنی کچیرې د کافرانو مشرکینو په خبرو کې راغلی ای مسلمانانو او په تاسو کې څوک بیرته د اسلام نه وګرځېدو، مرتد شو، فیموت بیا مړ کیږي، و په داسې حال کې هو چې هغه کافرون کافر وي، یعنی د کفر په حالت کې مړ شي. مسلمانو بیرته کافر شو خو توبه ونه ویسته، اماغه د کفر په حالت کې مړ شو. فاولئک نو دغه خلق حبطت برباد شو، ضایع شو، اعمالهم تیر عملونه د اغوی. یعنی د اسلام په وخت کې چې څومره حجونه او عمرې او لمونځونه کړیو، هغه ټول برباد شو فی الدنیا په دنیا کې، والآخرت او په آخرت کې. و اولئک او دغه خلق اصحاب النار دوزخیان دي، هم دوی با فیها په دې دوزخ کې خالدون همیشه وي. دوه قسمه خلق په دوزخ کې وي، یو هغه دي چې د یو معلوم وخت پورې په دوزخ کې وخت تیری، عذاب ورکول کیږي، خو کله چې وخت پوره شي او د ګناه نه پاک شي نو بیا الله تعالی جنت ته لیږي. او بل هغه خلق دي چې ټول عمر به د ګناه نه پاکیږي او د همیشه د پاره به په دوزخ کې وسیږي. الله تعالی فرمایي ان بشکا الذین آغا خلق آمنو چې ایمان راوړی دی، والذین او آغا خلق هاجرو چې هجرت کړی دی، یعنی خپل کورونه او وطنې د الله تعالی د رضا د پاره پریښي دي. وجاهدو او جهاد کړی دی فی سبیلی په لار کې الله د الله تعالی. اولئک دغه خلق یرجون دوی امید لري او مستحق دي دوی رحمت د رحمت الله د الله تعالی. والله او الله تعالی غفور ډیر بخونکې، رحیم او ډیر مهربان دی. الله فرمای یسألونک پوښتنه کوي دوی ستانه، یسألونک پوښتنه کوي دوی ستانه اے محمد صلی الله علیه وسلم، عن پبارا الخمر د شرابو، والمیسر او جواری کی. یعنی ستانه د جواری او شرابو په باره کې پوښتنه کوي. قل ورته ووایه فیهما په دې دواړو کې اثمون ګناه ده، کبیرون لویه، ومنافعو او فایدې دي للناس خلقو ته، وإثمهما او ګناه د دوی اکبرو ډیره زیاته ده من نفعهما د فایدې د هغوی نه. ویسألونک او
دوی پوښتنه کوي ستانه ماذا چې څه شی ينفقون مصرف کړي دوی د الله تعالی په لار کې. قل ورته ووایه العفو یعنی هغه څه چې د دوی د ضرورت نه زیات وي. کذالک امدارنګه یبینو بیانوي الله تعالی لکم تاسو ته الآیات احکام لعلکم د دې دپاره چې تاسو تتفکرون فکر وکړئ. فی الدنیا والآخرة د دنیا او آخرت په باره کې. ویسألونک او پوښتنه کوي دوی ستانه عن په باره الیتاما د یتیمانو کې. قل ورته ووایه اصلاح کول یعنی نیکی کول لهم دوی ته یتیمانو سره خیرون بهتر دی و ان او کچیرته تخالطو ګډوي تاسو یعنی شریک وسوي د ځان سره هم اغوی یعنی یتیمان یعنی که یتیمان د ځان سره شریک وسوي فاخوانکم نو اغوی ستاسو ورونه دي. والله او الله تعالی یعلم پیژني عالم دی المفسد فساد کوونکی یعنی چې په یتیم باندې ظلم کوي من جدا د المصلحی د مصلحنا یعنی چې د یتیم سره نیکی کوي الله تعالی اغم پیژني او چې بد ور سره کوي او هغه چې ور سره ښه کوي هغم پیژني. دا د الله په علم کې دي. د الله تعالی نه یو شی هم پټ نه دی. په هر څه باندې خبر دی. هر څه د الله تعالی په علم کې دي. ولو او که چیرته شاء غوښتلی الله تعالی لأعنتکم خامخا به تاسو په مشقت یعنی تکلیف کې اچولی وی. ان بشک الله تعالی عزیز غالب حکیم او د حکمت خاوند دی. وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.